لکه څنګه چې مخکې یادوري وشوه د سفر په اهدافو کې یو لوی هدف د وزیر صاحب محترم په مشرۍ کې د امارت وفد راغلی هغه د اماراتو همدغه افغانان چې له کلونو دلته زندګي کوي د هغوی سره لیدنه او د دوی د ستونزو اورېدنه او د هغو په حل کې هڅه او کوښښ دا زموږ په لویو اهدافو یو هدف همدغه و. د الله تعالی نه توفیق غواړو چې موږ وکولی شو د خپل هېواد او خپل هېوادوالو او ولس ته په هغه توګه چې څنګه د دوی دې وړ دي موږ د هغې سره مرسته وکولی شو. الله تعالی نه همیشه همدا توفیق غواړو. محترمو بیا هم چونکې په داخل کې د هېواد او د ولس د خلکو سره موږ ناستې شوي دي او دا